حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. محافظت کوي د منځونو، ساتنه کوي د منځونو، والصلاة الوسطى او بالخصوص د درمیاني منځ، وقوموا لله قانتين، الله ته ادریږئ په داسې حال کې چې تاسو عاجز کوونکي یې هغه ته. بل ځای الله جل شانه فرمایي چې ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. منځ په مسلمانانو باندې فرض شوی دی په وخت خپل اوقات لري او خپل ټیم لري، په هغې به دوی کوي. نو د منځ چې کوم وخت دی په هغه وخت کې کول پکار دي. اذان اعلام د دخول د وقت د صلات دی. اذان معنا خبرداري، اطلاع ورکول. مؤذن په خپل اذان کولو سره قوم ته مسلمانانو ته دا ښایي چې د دې وخت چې کومه فریضه د منځ ده نو هغه اوس کولی شئ او راشئ. په وخت چې کوم منځ وشي هغې ته ادا وایي، پس د وخته چې وشي هغې ته قضا وایي. په وخت چې وشي او په جمع سره وشي دې ته اکمل منځ وایي، ډېر زیات کامل. چې په وخت کې وشي بې جمع وشي ځان له وشي دې ته وایي کامل منځ. چې په خپل وخت ونشي او پس د وخته کېږي دې ته وایي ناقص منځ. دا درې تقسیمه یاد ساتئ: اکمل، کامل او ناقص. تاله چا 100 روپۍ درکړې نوټ دی، تا سره امانت دی. امانت کې اصول دادي، مسله دا ده چې دغه نوټ به هم نه بدلې. که تا دغه نوټ ورکه واپس او هغه دې تغییر کړی نه و، بل د 100 نوټ نه و، همدغه و چې کوم تا سره امانت شوی دی، د دې ورکړه ادا ده او د دې په ځای د دې مثل بل نوټ ورکول دا قضا ده. تاسو پام وکئ، په اعتبار د ثمنیت سره، په اعتبار د مالیت سره، په اعتبار د ارزښت سره یو لوټ د 100 چې چلیږي د بل لوټ د 100 سره چې هغه هم چلیږي استفاوت نه لري. لیکن کدا امانت وي نو پدې کې نوٹ چینج کول دا هم نه دي پکار، دا هم د امانت خلاف ورزي ده. ټیک د ثمنیت کې او ارزښت کې د دواړو هیڅ توپیر نشته، او تا دا لوټ ولې بدل کړ؟ د امانت تقاضا دا و چې ته به لوټ هم نه بدلای، نوټ ته دې ولې تغییر ورکړ؟ یو څوک چې په امانتدارۍ کې نوټ نه تغییروي او دې درجې پورې احتیاط وکړي، خود امانت کې خو خیانت نه کوي. د هر پټي څه پولی، څه چار دیوالی وي د باغ د فصل، د دې پولي سره نږدې چې څوک څاروی څروي دی خطا کېږي.